عبدالرحمن بابا فرمایي ویښه خواړه چې یو یې خوري بل ورته ګوري خواړه نه دي هغه زهر دی ګویا او وی که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري یاد به نشي په درود او په دعا نو وی که یوه دانه د وږي په لاس ورکړې همدغه به دې توخه شي د عقبا. عبدالرحمن بابا فرمایي وی خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کووي اوبه چې وکاږي بسیار شي مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي مړول د وږو سترګو مشکل کار شي نو کم خوراک سړی نږدې شي فرشتو ته هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي. عبدالرحمن بابا وی په راحت کې خو به هر سړی دی یار شي یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي نو ټول خپلوان ترې نه تاویږي چې امیر وي چې غریب شي هر سړی ترې نه بیزار شي نو چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی مالداري او دینداري د سره لري ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی نو هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی. عبدالرحمن بابا فرمایي وی کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي ازغي مکره په خپو کې به د خار شي او ته چې بل په غشو ولي هسې پوه شه چې همدا غشی بستا په لور ګزار شي نو کوې مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کووي په غاړه لار شي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې له مرګه بې پروای په هر دم دغه هسې غم دی هیر دی په کم غم او وی نور همه واړه غمونه به دې هیر شي که یو ځل در باندې درشي دا ماتم نو پس له مرګه به دې هلته هم خانه وي څه پوهېږي یا بمار وي یا لړم نو که هزار رنګه تالاش او تدبیر وکړي د قسمت شوی به نه کړي زیات و کم. دا بعضې خلک په دواړه لاسه باندې حرام را جمع کي او بیا په هغه پیسو باندې حج عمرې له لاړ شي. یو شاعر دی ته وی ته خو حجي شولې مکې ته لاړې احرام دې وتړو کعبې ته لاړې مال دې حلال و که حرام دې یوړو دا خو منم چې مدینې ته لاړې دلته دې حق د خوار غریب وخوړو هلته شیطان اولی توبې ته لاړې دلته دی وینې د غریب اوسکلې هلته زمزم غواړي چینې ته لاړې نو دلته کې لاره د جومات بندوي او هلته ثواب ګټي عمرې ته لاړې. عبدالرحمن بابا فرمایي وی کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي ازغي مکره په خپو کې به د خار شي او ته چې بل په غشو ولي هسې پوه شه چې همدا غشی بستا په لور ګزار شي نو کوې مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کووي په غاړه لار شي.